د افغانستان لوی دښمن د مرګ پر سزا محکوم شو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د اساسي قانون ماتونې او خیانت په تور ځانګړې محکمې د مرګ سزا واوروله. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړنی کس دی چې د اساسي قانون ماتونې په جرم درنه سزا ورکول کیږي. نوموړي ته دا فیصله د دوشنبې په ورځ واورول شوه، خو له پرویز مشرف سره د دې پریکړې خلاف سترې محکمې ته د مراجعې 30 ورځې وخت شته، خو د دې کار لپاره باید پرویز مشرف پاکستان ته راستون شي او محکمې ته حاضر شي. نوموړی دا وخت د دوبۍ په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. اوس د پرویز مشرف او د هغې قضیې ته لنډه اشاره کوو. د 2014 کال ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند تر بریا وروسته له قانون د سرغړونې په تور د پرویز مشرف پر ضد محکمه کې دوسیه ثبت شوې وه. د دغې قضیې د څېړلو له پیله د ځانګړې محکمې 4 قاضیان بدل شوي، خو دا دوسیه پای ته ونه رسېده. په دې موده کې پرویز مشرف یوازې یو ځل دې ځانګړې محکمې ته حاضر شوی. اسلام آباد کې ځانګړې محکمې د 2014 کال د مارچ په 11مه پخوانی پوځي ولسمشر د خیانت په دوسیه کې مجرم پیژندلی و. پرویز مشرف په 1999 کال کې د یوې پوځي کودتا له لوري نواز شریف له دندې ګوښه کړ او د هېواد مشري په لاس کې نیولې وه. پرویز مشرف په 2001 کال کې ولسمشر شو او په 2008 کال کې استعفا ورکړه. په همدې تړاو د جمهور رئیس غني ویان صدیقي ویلي د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو له هغه کسانو څخه و چې طالبان یې پیدا او بیا یې سخت وروزل. صدیقي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې مشرف ټوله سویلي اسیا طالبانیزم کړه. په هر حال مشرف د افغانستان یو له لویو دښمنانو څخه و او څه موده وړاندې په خپله ویلي و چې لومړی مجاهدین حمایه کول او د افغانستان نظام یې پرې ړنګ کړ. په هر حال بیا یې امریکایانو ته هډې ورکړې او زمینه یې ورته برابره کړه چې په افغانستان یرغل وکړي او حتی د طالبانو مشران یې په ډېرې بې شرمۍ او سپین سترګۍ سره امریکایانو ته وسپارل، خو وروسته یې بیرته طالبان حمایه کړل، هغوی سره یو ځای او په یوه قوي ډله یې واړول. په دې سره دی د افغانستان د زرګونو افغانانو قاتل دی. زه چې څومره فکر کوم دا هر څه یوه لوبه ده او داسې فکر نه کیږي چې مشرف دې اعدام شي. مشرف خپلو پاکستانیانو لپاره ډېر څه کړي او د هغه د کړنو برکت ده چې تر ننه پاکستان چلیږي او همدا اوس هم په پاکستان کې له عمران خان څخه زیات VIP پروتوکول لري. نو به ګورو چې مخته څه کیږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو به خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.